کابل ښار کې د نویو سړکونو جوړولو کارونه په چټکۍ سره روان دي. د کابل ښاروالۍ مسؤلین وایي چې د ښار په کچه 258 پراختیایي پروژې تر کار لاندې لري چې 140 د سړکونو جوړولو پروژې دي چې د کابل ښاروالۍ له بودیجې څخه پلي کیږي او د روان کال په حدود کې به دغه پروژې بشپړې شي. شهرواری کابل برای سال 1404 258 پروژه انکشافی به ارزش 8.1 میلیارد افغانی در دستور کار خود دارد و جمله پروژه ها بالاتر از 140 پروژه های سرکسازی هستند. برای بار اول در تاریخ شهرواری کابل از مجموع بودجه شهرواری کابل برای یک سال، یعنی برای سال 1404 11.6 میلیارد افغانی دارد. 70% انکشافی است که در حدود 8.1 میلیارد افغانی میشه و تنها 30% بودجه عادی است. شهرواری کابل کارهای خود را امسال آغاز کرده و امیدوار هستیم مطابق با پلانی که ما تنظیم کردیم تا پایان سال بتانیم اما پروژه‌ای که برای امسال پلان شده و بخش‌هایش مربوط امسال میشه را تکمیل بکنیم. د کابل ښار د علاودین درې لارې څخه تر تخنیکوم سیمې پورې د نوي سړک له جوړېدو سره به ښاري ګڼه ګوڼه تر ډېره کمه شي. د دغه سړک د جوړېدو کارونه هم په معیاري توګه پر مخ روان دي. کار ساخت سرک سایه سر علاودین را به سایه تختیکوم وصل میکنه و شدت جریان داره. این سرک 1767 متر طول داره، 119 میلیون افغانی مصرف سرش میآید و در حدود 30 متر عرضش هسته که عملا بیشتر از 20% کار در سال انجام شده. شما در جریان هستین که بعد از مرحله سروی، مرحله دیزاین و همچنین مرحله پلان املاکی که تمام شد، تدارکاتش هم تمام شد و شرکت کار خود را آغاز کرده. امیدوار هستیم که تا پایان امسال بتونیم این سرک را تکمیل بکنیم چون مطابق به میعادی که در قرارداد وجود داره شهرواری کابل تمام موضوعات را بررسی میکنه و در این حال انجینرهای نظارتی شهرواری کابل از جریان کار همروزه نظارت دارند تا مطابق به کیفیت مشخص و مشخصاتی که در خود بیکیو و همچنین شرطنامه است کار به پیش بره. کابل ښاریان د ښاروالۍ له دا ډول مثبت فعالیتونو خوښي څرګندوي او وایي چې د دا ډول نویو سړکونو له جوړېدو سره خلکو ته ښې اسانتیاوې رامنځته شوي دي. یک سایه تجارتی میشه، سایه کار میشه، سایه میشه که مثلا سرک عبور و مرور میکنه و همی در وطن ما شما بیروبار زیاد میباشد. این سرک های فرعی کمک میکنه که همین موترها از جلوگیری از بیروبار شود. کارکرد شهرواری کابل هماهنگ هستیم با برشنا. تمام کارها با سازی‌های ما دمی اساس سرکسازی رساندن برقی وظیفه ماست و وظیفه مونی وجدانی ماست که باید خدمت کنیم. شما خودتان عملا در جریان هستین، این دستگاه کار آمده خیلی ببینید در خانه تان آباد که از ما در اینجا شما یک خبر گرفته، این خودتان میبینین که در کار ما تو در جدی روان است. هموطنای ما خوش هستند، کلگی به بازسازی خوش است، کلگی به در مردم که ما همکار هستند. اینمی فعلا که ما در این ساحه قرار داریم، همینجا همکاری مردم هم است و ما هر نوع خدمتی که از دستشان میشه میکنن ما هم که برشان به خدمت هستیم. د یادونې وړ ده چې کابل ښاروالۍ په وروستیو کلونو کې د پام وړ بنسټیزې پروژې پلي کړي دي. ډېری نوي سړکونه جوړ شوي او ځینې نور یې د جوړېدو په حال کې دي. د لارو څخه ډېری هغه موانع لرې شوي چې د ښاري بې نظمیو د رامنځته کېدو لامل شوي وو. هېوادوال هیله مند دي که د ښاروالۍ له لوري دغه لړۍ دوام پیدا کړي نو ډېر ژر به کابل د نړۍ په یو پرمختللي ښار بدل شي.